د بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت پیش سو. نبی علیہ السلام ورته نصیحت سو نصیحتونه وکړه. من جمله د هغې نصیحتو څخه دا وه چې د مالدارانو سره به تاسو ناسته پاسته مه کوئ، ځکه چې اکثر مالداران دنیاداره وي او د هغې د صحبت سره د انسان کې دننه د دنیا طلب زیات سي او د آخرت څخه رغبت کم سي، او دغه شان د دوی و مال و دولت ته کتل د انسان کې دننه خیال راځي چې الله جل جلاله دې خلکو ته دا سړي ته ډېر څه ورکړی دی او زه محروم یم، ماته نه دی راکړی. نو په دې وجه چې کله دا ذهن او دا سوچ د جوړ سو نو ناشکري وجه جوړیږي. حالانکه په دنیا کې داسې یو څوک نسته چې تر هغه دی کمتر نه وي، خامخا یو تر بل کمتر موجود وي. نو د شکر د جوړېدو طریقه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ښوولې ده. مشکات شریف کې حدیث نه مسلم شریف روایت کړي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت الله علیکم. نبی علیہ السلام فرمایي چې د دنیوي سازو سامان د پاره د روپیا او د پیسې د پاره چې کم ستاسو څخه کم اشخاص لري هغوی ته ګوره. ستا سره 1000 روپۍ دي، 1,00,000 روپۍ دي، نو کم انسان چې دا 500 یا 50,000 لري ته هغه خلکو ته وګوره چې ګوره دا 50,000 لري، زه 1,00,000 لرم، زه تر دې ښه یم. او چې تر تا په دنیا کې پورته وي، تر تا په دنیا کې مالدار وي، و هغه ته نبی علیہ السلام فرمایي چې مه ګوره فلانی دولت ډیر لري، هغه ته ګورې او هغه ته ځان قیاسې، بلکې په دې شکل چې ته خپل د ځان څخه کښته طبقې خلکو ته په اعتبار د مال نه ګورې بلکې لوړو خلکو ته ګورې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا ستا هغه ناقدري او ناشکري ده چې ته د الله جل جلاله په نعمتونو باندې کوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک 2 خصلتونه 2 عادتونه یې ښوولي دي چې کله دا 2 عادتونه پتا کې موجود وي، 2 خصلتونه پتا کې موجود وي، الله جل جلاله تا د شاکرینو صابرینو څخه حسابوي، یعنی صبر کوونکو څخه او د شکر کوونکو څخه. اول چې په دین کې ته یو څوک وګورې چې تر تا دیندار ده او تر تا پرهیزګار ده، په دین کې تر تا ډیره پیروي کوي، ته هغه ته وګورې او د هغه اتباع وکړې او د هغه پیروي وکړې. فرض که یو ته د دین دونه اتباع نه لرې، ته په دین کې دونه دلچسپي نه لرې، یو بل سړی دینداره وي، ډېر منځونه کوي، روژې نیسي، تلاوتونه کوي، د دین په هره جزیه کې مخ ته تللی وي، ته هغه ته وګورې او د هغه پیروي وکړې چې ګوره زه خو دومره عمل د نیکي نه کوم، خو دا سړی کوي، زه د دې تابعداري کوم، زه د دې فرمانبرداري کوم، د دې پیروي کوم. یو. دویم چې کله ته تر ځان دنیاداره ووینې د هغه پیروي ونه کې، د هغه په نظر او په سوچ کې ستا احساس کمتري و هغه ته رانسي، بلکې ستا څخه چې کم کمزور او کمتر انسان وي په اعتبار د مال سره هغه وویني، نو ته د الله جل جلاله شکر ادا کې چې خدای پاکه شکر دی چې دغه سړي نه خو ماته دی فوقیت راکړې ده. نو الله جل جلاله دغه انسان شاکر او د صابر په ځای باندې حسابي. او چې کله یو انسان وګوري چې په دنیا کې ته د یو چا څخه کم یې، هغه سړی ستا څخه په دنیاداري کې ډیره ده، نو ته د هغه شیانو په مالداري او په جایداد او په جاګیري باندې افسوس وکړې، نو کمتر انسان ستا څخه وي پر هغه باندې ته شکر ونه باسې، نو الله جل جلاله تا د شاکرینو صابرینو څخه نه حسابي. مشکات شریف حدیث ده، ترمذی څخه نقل کړی ده. او اکثر مالداران، اکثر ټول نه، اکثر مالداران کې فاسقان وي، فاجران وي، بدکار وي، بیلمانځ وي، د هغوی ټول تمرکز پر خپل دنیا او پر خپل دولت باندې وي. او دریم نصیحت نبی علیہ السلام دا کړی وه چې کله دې هم کالی زوړ سو تر هغه پورې چې پینه نه یې ورباندې لګېدلې، ته زوړ مه بوله، ته ناقابل استعمال مه بوله. هغه په دې خاطر باندې چې تا د خودپسندي څخه
تا د تکبر څخه، تا د خود نفس پرستی څخه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا وساتي او ستا حفاظت در وکړي.